هر کور مکتب د نن زده کړه د سبا ویاړ. السلام علیکم. د هر کور مکتب ګلالي زده کوونکو ستړي مسئ. د دوهم ټولګي د ریاضي مضمون د ويشتم لوسته ښه راغلاست. د نن ورځې د درس موضوع مو د جمعي او تفریق عملیو ازمویل دي د یو بل په مرسته. د نن ورځې په درس کې به موږ د تفریق د عملیې په مرسته د جمعي د عملیې میزان زده کړو. ګرانو زده کوونکو لومړی به ازمویل یا میزان کول وپېژنو. میزان یا ازمویل دې ته ویل کېږي چې د یو سوال د جواب یا پایلې صحیح او غلط معلوم کړل سي چې آیا زموږ د سوال جواب سم دی او یا هم ناسم. دې عملیې ته په ریاضي کې ازمویل یا میزان کول وایي. جالبه او خورا ښه خبره خو بیا دا ده چې د جمعي د عملیې میزان په تفریق او د تفریق د عملیې میزان په جمعي عملیه سره کیږي. راځئ چې د جمعي د عملیې یو مثال حل کړو او وروسته یې د تفریق په مرسته میزان کول زده کړو. مثال داسې دی چې له 15 سره 9 جمع کړئ او پایله یې په لاس راوړئ. راځئ چې حل یې کړو. لومړی به عددونه وپېژنو. موږ له پخوا څخه زده کړي وه چې په جمع کې لومړي عدد ته د جمع لومړی جز، دویم عدد ته د جمع دوهم جز او جواب ته د جمع حاصل وایي. نو اوس به د جمع لومړي او دوهم جزونه په عمودي ډول تر یو بل لاندې ولیکو. 15 مثبت 9 یویز او یویز به جمع کړو. په یویز او یویز کې موږ او تاسې 15 او 9 عددونه لرو چې د جمع حاصل یې 12 کېږي. 2 به ولیکو او یو به د لسیز خانې پر سر حاصل کړو. اوس نو راځو لسیز خانې ته. په لسیز خانه کې یوازې یو رقم لرو. له همدې یوه سره به حاصل سوی عدد جمع کړو چې 2 کېږي. همدا 2 به د جواب په برخه کې د 2 مخ ته ولیکو. اوس نو زموږ د سوال جواب په لاس راغلی دی او دا جواب دی 22. اوس غواړو چې دا جواب وګورو چې صحیح دی او که غلط. نو راځو د دې سوال میزان کوو. د جمع د عملیې د میزان طریقه داسې ده چې د جمع له حاصل څخه د جمع دوهم جز منفي کوو. که یې لومړی جز په لاس راکړ د سوال جواب مو سم او که یې را نه کړ نو ناسم دی. راځئ چې میزان یې کړو. په پورته سوال کې د جمع حاصل 22 دی او د جمع دوهم جز 9 دی. په عمودي ډول یې لیکو او تفریق کوو یې. راځو له یویز خانو څخه تفریق پیلوو. له 2 څخه 9 نه کمیږي نو یو پور اخلو. د پور په اخیستلو سره 2 به 12 سي او د لسیز خانې 2 به 1 سي. اوس نو له 12 څخه 9 کموو 15 پاتېږي. په لسیز خانه کې د 2 پر ځای اوس 1 لرو او لاندې هم کوم بل عدد وجود نه لري نو همدا یو خپل راکښته کوو. په پای کې زموږ د سوال جواب دی 15. د جمع په سوال کې لومړی جز هم 15 و. نو معلومه شوه چې زموږ د سوال جواب سم دی. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د نن ورځې درس. په راتلونکي درس کې به په جمع سره د تفریق د عملیې ازمویل یا میزان کول زده کړو. په مخه مو ښه.